ربیع الاول مبارکه میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی. په تاریخ کې د مورخینو د سیرت نگارو مختلف رایې دي، چونکې هغې وخت کې د تاریخ ضبط کولو څه خاص اهتمام نه و. وروسته زمانه کې بیا اسلامي مورخینو، خصوصا د اسلام د راتلو نه بعد، صحابو او تابعینو د احادیثو مبارکو د ذخیرې د حفاظت په خاطر باندې د دې اهتمام کړی دی. په هغې وخت کې د تاریخ د یادولو دپاره خاص واقعي طرف ته به اشاره کې دې واقعي نه وروستو یا دې واقعي ته نږدې دا کار شوی دی. په دې وجه باندې محققین علما کرام فرمایي چې 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول دا د نبی علیه السلام د پیدایش تاریخ دی. اکثر چې د هغه 8 ربیع الاول له ترجیح ورکړی دی، چې کوم 22 یا 20 اپریل 571 عیسوي په حساب باندې دا جوړیږي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت په موقع باندې د دنیا کم حال و، انتهایی په تیاره کې پراته و خلک، د ظلم و ستم، ناانصافي، حقوقو تلفي کول، جبر و تشدد، او دغه د الله جل شانه نه لرېوالی، د توحید نه بیزاري عام وه، اخلاق و شرافت انتهایی بحران، انسانان د یو بل دشمنان، محبت، همدردي، اخوت، ورورولي، بایچارګي، احساسات مکمل ختم شوي وو. په معمولي خبرو باندې به تر کلونو پورې یو بل سره جګړې وي. چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، د قرآني تعلیماتو، احادیثو مبارکو په رڼا باندې د دنیا د تیارې، د جهالت تیارې چې دن ختم شولې. په عجم او عرب کې یو انقلاب روچت شو، عدل او انصاف چې دن مخې ته راغلل، د حقوقو د ادایګۍ جذبې روچتې شولې، د انسانیت احترام شروع شو، قتل و غارت وغیره ټول دوکې دړاکې هر څه ختم شول. زنانو ته خپل مقام مرتبه ملو شوله، د غلامانو ته عزت ملو شو، یتیمانانو په سر باندې شفقت لاس ووهلی شو، هر قسمه ایثار، قرباني، خلوص، وفادارۍ مزاج چې دی هغه پیدا شو. د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع باندې ثویبه د ابولهب وینځه وه، لاړه او ابولهب له زیرې ورکړي چې مبارک شرواره دې شوی دی. ابولهب ولګېدو او دې په خوشحالۍ کې په زیرې کې یې ثویبه خپله وینځه ازاده کړله. دا حضرت ثویبه رضی الله تعالی عنها په نبي پاک صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی، او دغه دا د نبي علیه السلام رضاعي مور هم ده. نبي علیه السلام بیا پی هم ورکړو. نو فرمایي علامه سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې ابولهب چې د هغه مذمت په قرآن کې راغلی دی، تبت یدا ابي لهب وتب، چې د هغه لاسونه دې هلاک شي. هغه په نبي علیه السلام باندې وروسته بیا لاس اوچت کړی. د هغې مال که وراثتي مال و که کم مال یې ګټلی دی، هېڅ فایده وله ورنه کړله. لیکن کله چې دې مړ شو، چا په خوب کې ولیدو، نو ویل د ګل په ورځ باندې د کټې ګوتې سره خوا کې چې دا معمولي شان ډغل جوړېږي، د دې په مقدار په ما باندې اوبه چې دن اسکولي کېږي. دا د نبي علیه السلام د پیدایش په موقع باندې د زیرې کې دا یې په خوشحالۍ کې د وینځې د ازادولو په وجه باندې. علامه سیوطي رحمت الله علیه فرمایي اذا كان هذا كافرا جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا، چې دا یو کافر دی، د مذمت په قرآن کې راغلی دی، د لاسونه چې دین هغه د تباه او برباد دي. یخفف عنه لسرور باحمده، د دن عذاب چې دین هغه سپکېږي. ولې؟ د په نبي علیه السلام باندې د خوشحالۍ په وجه باندې د په پیدایش په موقع باندې وینځه ازاده کړې وه. اذا كان هذا كافرا جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالمسلم الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. نو د هغې مسلمان باره کې څه حال دی کوم چې ژوند ټول عمر سحر ماښام هر وخت کې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو مطابق تیریږي. د نبي علیه السلام سره عشق او محبت دی. د نبي علیه السلام د ولادت په موقع باندې ربیع الاول په دې مبارکه میاشت کې مونږ دپاره
زیات سبق چې دغه دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت خپل کو